Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to the Hashir Academy. په نننی ټاپک کې بمګه د پلاسترز په اړه کې خبره کوو، د دې بمګه انټروډکشن کوو، د دې بمګه ټایپس کوو او د دې بیا د فنکشنز په اړه کې خبره کوو چې د دې فلاسترډ او د دې څه فنکشن دي. صحیح شو؟ لاول د دې انټروډکشن کوو. فلاسترډ موږ څه ته وایو؟ نو په اصل کې دا ارګانیلیز دي او ارګانیلیز څنګه دي؟ د ممبرین باونډډ دي. ارګانیلی دي او د دې چاپیره سره د دې چاپیره ممبرین دي. ٹھیک شو؟ بل خبره present only in plant cell. دا صرف او صرف په plant cells کې مونږ کېږي، په animal cells کې دا نه مونږ کېږي. ٹھیک شو؟ اولی نه مونږ کېږي دا غي سره دا غي ریزن دی مخکې وایو. صحیح شو؟ په دې کې زوم سره صحیح په دې کې پیګمنټس پیګمنټس موږ څه ته وایو؟ هغه کمپاوند یا هغه مالیکول چې دا غي خاص کلر یا غي ته موږ څه وایو؟ هغه ته پیګمنټس ویل کېږي. ټایپس اف پلاستیډو. نو د پلاستیډ زموږ سره درې ټایپس دي. یو ته ویل کېږي کلوروپلاستو، بل ته ویل کېږي کروموپلاست او دریم ته ویل کېږي لیوکوپلاست. اوس په دې کې هر یو په ډیټیل سره وایو. اولنې د دې نه شروع کوو کلوروپلاست. کلوروپلاست دا زموږ سره داسې پلاستیډ دی چې په دې کې څه موجود دی؟ په دې کې گرین پیګمنټ موجود دی. هغه پلاستیډ چې پای کې گرین پیګمنټ موجود دی او دغه گرین پیګمنټ موږ څه وایو؟ دغه ته ویل کېږي کلوروفیل. نو دغه قسم پلاستیډ موږ څه وایو؟ دغه ته ویل کېږي کلوروپلاست. هغه پلاستیډ چې پای کې گرین پیګمنټ یعنی کلوروفیل پای کې مونږ کېږي، هغه ته موږ څه وایو؟ هغه ته ویل کېږي کلوروپلاست. صحیح شو؟ د دې کم ډایمیټر چې دی دا تقریبا د 4 نه واخله د 6 مایکرومیټر پورې دی او دا هیټروجینیس سټرکچر دی. هیټروجینیس مطلب دا دی کنه چې د دې کمپوزیشن هغه یونیفارم نه دی. ټیک شو؟ او په دې کې زموږ سره ګرینیولز دي، مطلب انزایمز دي په دې کې، او دا ګرینیولز یا د انزایم چې کوم دي نو دا په کوم ځای کې پراته دي؟ دا په میټرکس کې پراته دي. په کوم ځای کې پراته دي؟ په میټرکس کې پراته دي. صحیح شو؟ د کلوروپلاست د دې درې کمپوننټ زم سره یو ته ویل کېږي انویلاپ، بل ته ویل کېږي ګرینا او بل ته ویل کېږي سټروما. دا انویلاپ سره په اصل کې دا ډبل ممبرین دی او دا د دې کلوروپلاست نه چاپیره شوی دی. ډبل ممبرین دی او دا د دې کلوروپلاست نه چاپیره شوی دی. بل د زم سره ګرینا. نو د ګرینم د لپاره تاسو لاول دا تایلاکارډو پیژنئ. تایلاکارډو دا سټرکچر د موږ سوې دي ته ویل کېږي تایلاکارډ. دا څه قسم دا څنګه چې د سیکره د دې بشن دا سټرکچر دی. صحیح شو؟ دې ته ویل کېږي تایلاکارډو. و چې کله د تایلاکارډو مونږ په یو بل باندې پاسه سکو دا سټیک کو مطلب سټاکی کو په یو بل پر د قشن په یو بل باندې پاسه کیدو یو قطار ته جوړ کو د قشن ته. نو دې ته موږ سوایو بیا دې ته ویل کېږي ګرینا. دې رسول کېږي ګرینا مطلب په دې طریقه باندې مثال په تور باندې زم سره یو تایلاکارډ شو، دغه شاندازم سره بل تایلاکارډ شو په دې طریقه باندې. پر دا قشن مونږ په یو بل لپاسه سکو د سټاکو. نو د دې سټرکچر نه څه جوړیږي؟ د دې نه جوړیږي زم سره ګرینا. د دې نه څه جوړیږي؟ ګرینم د دې نه جوړیږي. اوس ګرینا سره د ګرینم زم سره د زم سره سنگولر دی او د دې چې کوم پلورل دی هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي ګرینا. صحیح شو؟ بیا دا ګرینا چې کوم دي کنه دا د یو بل سره کنیکټ شي دي په سبانه په انټر ګرینم باندې. ګرینا د یو بل سره کنیکټ شي دي په سبانه په انټر ګرینم باندې. صحیح شو؟ او د دې تایلاکارډ نه چاپیره دا کم سپیس کم چې په ډاټ ډاټ باندې مونږ ریپرزینټ کړل دي ته سوال کېږي دې ته ولې کېږي سټروما. دې ته سوال کېږي دې ته ولې کېږي سټروما. نو دا په دې کې سره انویلپ چې دا په اصل کې سره ممبرین دی او ګرینا زم سره دا سټاک اپ تایلاکارډ دی او د تایلاکارډ نه چاپیره دا کم سپیس چې دې ته موږ سوایو دې ته ولې کېږي سټروما. دغه ته سوال کېږي دغه ته سټروما ولې کېږي. دا زم سره اولنې ټایپو د کلوروپلاستو. دویم چې کوم ټایپ ته هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي کروموپلاستو. موس کروموپلاست داس قسم پلاستیډ دی چې د دې هم کلري خو د گرین نه علاوه مطلب د گرین نه علاوه د دې کلر کې دی شو گرین دا نشي کېدای ځکه گرین د چا خاصیت دی؟ هغه زم سره د کلوروپلاست خاصیت دی. صحیح شو؟ نو د دې د گرین نه علاوه د دې نور کلر کې دی شي. صحیح شو؟ او دا سودا هم د پلانټس په مختلف پارټس کې څه کېږي دا مونږ کېږي. صحیح شو؟ لکه مثال په تور باندې په کوم ځای کې مونږ کېږي؟ دا په پیټلز کې. په پیټلز کې دا ګول چې کوم دا رنگداري پاڼې دي دغه ته موږ سوایو دغه ته ولې کېږي پیټلزو. نو دا د صدلا سي د کروموپلاست دلا سي. او کله چې دا فروټس شي دا پاخه شي ریپنټ فروټس نه دي. کله چې فروټس پاخه شي نو دا غیب سي دغه خاص کله ریدم د صدلا سا د کروموپلاست دلا سي. صحیح شو؟ دریم چې کوم دی هغه ته څه ویل کېږي؟ لیوکوپلاستو. نو لیوکوپلاست دا زموږ سره داس قسم پلاستیډ دی چې د کلر سره هغه وایټ او یا کلرلیس یا وایټ او یا سدي یا کلرلیس. صحیح شو؟ د دې چې کوم شیپس دی هغه زموږ سره هغه ډیفرنټلی مطلب دا زموږ سره سکه دي شي دا ټراینګولرم کې دي شي دا زموږ سره ټیبیولرم کې دي شي. او وس دا په کوم ځای کې مونږ کېږي؟ د پلانټ چې کوم انډرګراوند پارټس په هغه کې دا مونږ کېږي. نو دا پلانټ انډرګراوند پارټس څوک دي؟
خو هغه زموږ سره څه دي هغه روټس دي که نه نو زیاتره د په روټس کې موندې کېږي صحیح شو ښه جي اوس که مونږ د پلاستډ د فنکشن خبرو وکړو که نه نو د دې فنکشن هم دغه درې دي صحیح شو څنګه چې پلاستډ زموږ سره درې دي دغه شان د دې فنکشن هم څه دي هغه درې دي صحیح شو اولنی فنکشن مونږ د څه وایو هغه د کلوروپلاست وایو نو کلوروپلاست خبره یې ساتي د په څه کې هیلپ ورکوي په فوټوسینتیز کې ولې ځکه په دې کې کلوروفیل موجود دی که نه په دې کې څه موجود دی په دې کې کلوروفیل موجود دی کلوروفیل مونږ ته پته چې کلوروفیل کله په یو ارګانیزم کې موجود دی نو هغه به څه کوي هغه خامخا فوټوسینتیسس کوي صحیح شو بیا په دې کې یو پوینټ بل یا ساتي په فوټوسینتیسس کې دوه پروسس کېږي یو ته مونږ لایټ ریاکشن وایو بل ته څه ویل کېږي ډارک ریاکشن یو ته لایټ ریاکشن ویل کېږي بل ته ډارک ریاکشن ویل کېږي نو لایټ ریاکشن په کوم ځای کې کېږي دا زموږ سره کېږي په ګرینم کې او دا کم چې ډارک ریاکشن دی دا په کوم ځای کې کېږي دا کېږي په سټروما کې دا خبره سره یا ساتي صحیح شو د کروموپلاست کار سره د په پالینیشن کې هیلپ ورکوي په پالینیشن کې د څنګه هیلپ ورکوي لول خو پالینیشن پیژندل پکاره چې پالینیشن مونږ وایو څه پالینیشن چې کله په پلانټس کې سیکشوال ریپروډکشن کیږي نو پای کې یو سټیج دی چې پای کې څه کیږي زموږ سره د پلانټ چې کم انتر دی دا غینه پولن ګرین ټرانسفر کیږي کوم ځای ته سټیګما ته نو چې کله پولن ګرین ټرانسفر کیږي د انتر نه سټیګما ته دغه پروسس ته څه ویل کیږي دغه ته ویل کیږي پالینیشن اوس دا پالینیشن په مختلفو طریقو باندې کیږي لکه دا کیږي د انسیکټس په مدد سره دا د واټر په مدد سره کیږي او دا د وینډ په مدد سره کیږي مطلب د هوا په مدد سره دا کیږي اوس کم پالینیشن چې د انسیکټس په مدد سره کیږي نه هغه ته موږ سوایو انسیکټس مطلب دا انسیکټس هم په پالینیشن کې سور کې د هیلپ ورکوي نو د انسیکټس د پلانټ خپل ځان تر تسکه د اټریکي اوس د اټریکي په سمانی د کلر په مدد سره د سکه د یو بل د خپل ځان تر ته اټریکي نو کروموپلاست هم وی کنه چې دا سور کې د فلاور چې کم پیټلز دي دا د صد لاسلی خو د کروموپلاست لاسلی کنه نو کروموپلاست سکه د پولینیټر خاص کر د کم انسیکټ چې دي د خپل ځان تر تسکه اټریکي د سره لپاره د پولینیشن لپاره شو او کم چې لیکوپلاست نو دا خو د کم چې پلانټ ته د انډرګراوند پارټس کې د مونږ کې نو انډرګراوند پارټس کې د سیټل کوي د خوراک سټور کې فود ډے سټور کې صحیح شو نو د دې پورې موږ پلس څو دا موږ کمپلیټ کو د دې موږ انټروډکشن کو د دې موږ ټایپس وی بیا موږ د دې فنکشن وی صحیح شو د دې پورې دا لیکچر پورې ده ان شاء الله تعالی په نیکسټ لیکچر کې به موږ د نیوکلیس په اړه خبره کوو دا غي پورې دا لیکچر کمپلیټ شو ثانک یو سو مچ ٹھیک شو